زما ټول ویډیوګان یو طرف تکا او دا ویډیو بل طرف تکا یو داسې اپلیکیشن تاسو ته په نننۍ ویډیو کې درخایم که تاسو د خپل فیسبوک پیج د فردا دا به اوپن کړئ دلته به کلیک واخلئ په آنلاین ډیزاینز باندې نو آنلاین چې څومره هم مختلف ډیزاینونه دي هغه ټول به تاسو ته دلته شو شي اوس څنګه چې مخکې ما تاسو ته په ویډیو کې وویل که تاسو څه هم غواړئ تاسو به دې اپلیکیشن کې ځان لا جوړولی شي چې کوم څیز پکې دلته نه شو کوئ تاسو پکې بره سرچ کولی هم شئ دغه طریقه هم تاسو ته درخایم په دې کې بیا موږ خپل تصویران څنګه لګو په دې کې به دغه لیکل څنګه چینج کوو دغه طریقه هم تاسو ته زده کوو بس راپارې دلته لیکلي سی وي که تاسو د ځان لپاره یو سی وي جوړول غواړئ سی وي څه ته وایي چې په هغې کې مطلب تاسو کوالیفیکیشن وي چې تاسو څومره تعلیم کړی دی تاسو سره څومره مختلف سرټیفیکیټس دي تاسو کوم ایکسپیرینس دی نو هغه ټول تاسو به دې کې اډ کولی شئ مطلب تاسو یو بهر ملک ته تللی یې تاسو ته څوک څه وایي ما ته خپل سی وي راسینډ کړه نو تاسو په دې کې ځان له سی وي هم جوړولی شئ بل اسلامیک مطلب په مدرسه کې پروګرام دی بل چېرته داسې یو پروګرام دی تاسو هغې دپاره داسې یو اسلامیک مطلب یو بینر شان جوړول غواړئ یو پوسټر ولا جوړول غواړئ نو هغه هم تاسو به دې کې کولی شئ د دې نه وغیره فالوټیکس که تاسو مطلب د اوټونو دپاره مختلف بینر یا داسې څیزونه ډیزاین کوئ نو هغه هم تاسو به دې کې ډیزاین کولی شئ بزنس کارډز څنګه چې ما مخکې تاسو ته په ویډیو کې ویل د خپل کاروبار دپاره تاسو مختلف کارډونه جوړول غواړئ هغه هم تاسو به دې کې کولی شئ بل دا وګورئ الیکشن دپاره پکې تاسو هم جوړولی شئ دا وګورئ دا پویټري مطلب د شاعري پکې تاسو کولی شئ بزنس دپاره پکې دا مختلف څیزونه تاسو جوړولی شئ مطلب د پوډ دپاره تاسو په یو ځای کې داسې دکان دی هوټل دی ریسټورنټ دی بل داسې مطلب پیزا پکې میلاویږي څیزونه د هغې لپاره هم تاسو دلته مطلب ځان دغه جوړولی شئ دا وګورئ د فوډ دپاره د مختلف دا کارډونه شان په دې کې چې کوم یو څیز هم تاسو ځان جوړول غواړئ په هغې باندې به سمپل کلیک وکړئ دا وګورئ دا مختلف څیزونه دي که نه مطلب زه دلته په دې باندې کلیک وکړم دلته به ډاونلوډ اینډ ایډیټ باندې بیا تاسو کلیک کوئ یعنې چې دا به تاسو ډاونلوډ کړئ نو بیا به تاسو سره ایډیټ کیږي دا چې کله هم تاسو ډاونلوډ شي داسې به تاسو سره شو شي اوس دې کې کوم ځای کې چې هم تاسو ایډیټینګ کول غواړئ نو سمپل په هغه ځای به تاسو صرف کلیک کوئ لاندې بیا تاسو نورې اپشنې درکوي اوس مطلب تاسو دې ځای کې دا تصویر ختمول غواړئ په دې به کلیک وکړئ لاندې وګورئ دا ریپلیس نو چې کله هم تاسو په ریپلیس باندې کلیک کړئ نو تاسو به ګیلري به تاسو اوپن شي دې ځای باندې تاسو بل تصویر لګولی شئ بیا تاسو دلته نامه چینج کول غواړئ په دې نامه باندې به داسې کلیک واخلئ دا وګورئ دا داسې صحیح دلته تاسو د ایډیټ آپشن درکوي نو که تاسو په ایډیټ باندې کلیک واخلئ نو دا چې کوم دلته نامه لیکلی شوی دا به تاسو ختم کړئ مطلب زه دې به باندې هسې ولیکم حسن زه به په خپله نامه ولیکم صحیح ده ښه اوس مخکې چې کله هم تاسو بیک شئ نو ایډ ټو ډیزاین باندې چې کله هم کلیک کړئ دا وګورئ هغه ځای باندې زما نوم راغلو نو چې تاسو کوم یو څیز هم به دې کې ایډیټ کوئ نو هغه به تاسو په دغه طریقه باندې ایډیټ کوئ چې که هغه کارډ وي مطلب که هغه شاعري ده که هر یو څیز دی که لوګو ده په یو څیز به پکې تاسو کلیک کوئ نو هغه بیا تاسو مخکې ایډیټ کولی شئ ښه دا د دې نه وغیره زه دلته بل یو څیز مطلب اوس ایډیټ کوم زه ځان د خپل یوټیوب چینل لپاره یو لوګو جوړوم ګورئ مختلف څیزونه زه تاسو ته صرف طریقه درښیم تاسو پکې بیا ځان په خپله باندې ټرای کولی شئ بالکل اسانه طریقې داسې پکې نه شي چې په خپله باندې ډیزاین کوه او مطلب داسې ګران کار یې نه دی نو چې کله هم تاسو به دلته مطلب یو څیز ډیزاین کوئ نو هغه به تاسو لاول دلته سرچ کوئ ځان نه لوګو د څه دپاره لوګو هغه بیا تاسو وګورئ چې کوم یو لوګو مطلب زما د فیس سره برابر ده دا وګورئ پټو چیکینګ دا یو زبردست لوګو جوړه شوې ده که زه غواړم چې تاسو د ځان دپاره ډیزاین کړم نو زه به دې باندې کلیک وکړم او زما سره دلته راشي اوس لاندې وګورئ زه دې له نامه چینج کول غواړم په دې مې کلیک وکړه ایډیټ باندې مې کلیک کړه اوس دې ته زه دلته په اردو کې ته ختموم زه ورته انګلیش کې لیکم حسن سکیلز ګورئ زه اوس دا لیکم که نه ایډ ټو ډیزاین ته وګورئ دا زما لپاره یو لوګو چې ده نو دا زما لپاره تیاره شوه بل دا لاندې د نور لیکلو ته هم تاسو چینج کولی شئ نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ځان بالکل په اسانه طریقه باندې د دې اپلیکیشن په مدد سره هر یو څیز بالکل په اسانه طریقه سره جوړ کړئ دا وګورئ دا بارې دلته پکې سرچ کوئ تاسو کوم یو څیز چې هم تاسو ځان جوړول غواړئ هغه پکې سرچ کوئ تاسو ته به راځي او دا شان کلیک پې اخلي او بالکل په اسانه طریقې بیا تاسو ایډیټ کولی شئ که تاسو ځان لپاره شاعري یا د شاعري کې خپل تصویران لګول غواړئ په خپله پکې نورو شاعري لیکل غواړئ زیات ملګرو داسې پیجونه هغه غواړي چې شاعري ته منګه شیر کړو بل نیوز څنګه چې ما تاسو ته په ویډیو کې مخکې ویل که تاسو نیوز جوړول غواړئ ګورئ داسې نیوز به سرچ کړئ د زیاتو ملګرو پیجونه وي هغه غواړي نیوز ته شیر کړي که نه نو هغه د دې نیوز تاسو ته راغله مطلب په یو ځای کې واقعه شوې هغه ځای کې تاسو تصویر لګولی شئ خوا کې ورسره تاسو نور لیکل کولی شئ ګورئ چې کله هم دا اوس ډاونلوډ شي نو مخکې دغه طریقه زه تاسو درښایم دې باندې اوس ډاونلوډینګ روان دی دا به زموږ سره اوس دلته اوپن شي بس په هغه لیکلو باندې کلیک واخلئ په خپل پکې لیکل وکړئ سایټ ته تاسو سره څه تصویر لګول غواړئ تصویر سره هم تاسو لګولی شئ بل بریکینګ نیوز که تاسو بریکینګ نیوز جوړول غواړئ نو هم تاسو به دې کې جوړولی شئ هر یو څیز پکې شته مطلب دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې کې به تاسو ته هر یو څیز میلاویږي بلکې تاسو په فیسبوک کې به مارکیټ پلیس باندې یو چاته سروس پرووایډ کوئ یا په پایور باندې په بل داسې مطلب یو پلیټفارم دی چې په هغه باندې تاسو خلکو ته سروسز پرووایډ کوئ مختلف څیزونه جوړول غواړئ
هغې ته پیسې اخلي نو هغه هم تاسو د دې اپلیکیشن په مدد سره کولی شئ. دا وګورئ په دې لیکلو باندې به کلک واخلئ لاندې په ایډیټ باندې کلک کړئ دا ټول لیکل به دلته راشي تاسو ته نو په دې باندې نور لیکل وکړئ او ایډ ټو ډیزاین باندې کلک کړئ دا به دلته راشي تاسو تصویر لګول غواړئ په تصویر کلک کړئ په ریپلیس کلک کړئ او بل تصویر پکې ولګوئ. ښه داسې که زه دلته کلک واخلم بریکینګ نیوز سرچ کوم اوس ګورئ بریکینګ نیوز موږ سرچ کوو اوس ماته بریکینګ نیوز راشي اکثر د پیجونو ملګرو شیر کړي وي که نه بریکینګ نیوز دا وګورئ لږ انتظار به تاسو وکړئ دا په خپله سرچینګ کې اوس دا وګورئ بریکینګ نیوز ټول ډال دا وګورئ داسې په دې کې تاسو خپل تصویران لګولی شئ خوا کې ورسره لیکل هم کولی شئ. نو ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی بالکل په اسانه طریقه پکې مطلب تاسو هر قسم ایډیټینګ کولی شئ. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او چې کله هم تاسو په دې کې تصویر ایډیټ کړه نو دا وګورئ بره سیو اپشن تاسو له به دې سایډ کې درکړی په دې سیو به کلک کړئ بس دغه تصویر به تاسو سره په ګیلري کې سیو شي. نو ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ همدا دغه شان ویډیوګانو لپاره پیج فالو کړئ